السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ګران دوستانو، نننۍ ویډیو په دې باره کې ده چې څنګه کولی شو د فیسبوک ايډي لينک چینج کړو په خپله خوښه باندې. نو په دې ویډیو کې تاسو دغه طریقه زده کولی شئ چې څنګه کولی شو دغه په ترمینل باندې تاسو ته ښکاري د فیسبوک ايډي پروفایل یعنی فیسبوک ايډي لینک په خپله خوښه باندې چینج کړو، یعنی بدل یې کړو دوستانو. نو دغه ویډیو نن تاسو ته مې راوړې ده. هیله لرم چې دغه ویډیو ستاسو خوښه شي. دوستانو، ویډیو شروع کوو تر ویډیو دمخه مو که زموږ چینل نه سبسکريب کړی نو زموږ چینل درسره سبسکريب کړئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې بیا در ورسیږي. که ویډیو خوښه شوه ویډیو هم ضرور درسره لایک کړئ. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. په دغه کې هیڅ کوم اپلیکیشن ته ضرورت نشته. ستاسو سره باید خاص یو مسنجر وي، فیسبوک هم در سره وي. دلته تاسو ته زما فیسبوک درښیم. فیسبوک پروفایل مې راوړو. دلته په درې ټکو باندې زه کلیک کوم. دلته تاسو ته زما لینک درښیم چې زما د پروفایل لینک چې دی که نه، دلته تاسو ته ښکاري لاندې نمبر دی. دا نمبر زه څنګه چینج کولی شم؟ نو دغه چې دی که نه، فیسبوک کې نه چینج کېږي دوستانو. تاسو به راسئ خپل مسنجر ته. دغه فیسبوک اکاونټ باید په مسنجر کې هم تاسو لوګین کړی وي. مسنجر به اوپن کړئ. کله چې مسنجر تاسو داخل شئ نو دغه پاس تاسو ته ښکاري چټس په دې خپل هغه باندې به کلیک وکړئ، پروفایل باندې. په دې چې کله کلیک وکړ دوستانو، تاسو به لاندې راشئ. دغه سر ټاپی تاسو ته ښکاري یوزرنیم، په دې به بیا تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو دوستانو لاندې په ایډیټ یوزرنیم باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، دغه کومه ګټه لري؟ د دې یو فایده تاسو ته زه وښیم چې کله تاسو یو ملګري ته خپل ايډي ورښیي که نه، چې ورته وایي مثال زما ايډي د دې په نوم دغه نوم ده، نو هغه نوم باندې ستا ايډي نه راوړي. نو تاسو بیا کولی شئ چې د یوزرنیم له لارې نه هم تاسو په ډېر اسانۍ سره په هر چا فیسبوک کې د یوزرنیم له لارې نه خپل ايډي راواړوئ. دلته زه اوس زما د ايډي نوم ورکوم. زه لږ ویډیو سکیپ کوم. دوستانو، دغه ما خپل د فیسبوک ايډي نوم ورکړ، کلیوال لالا. دغه نوم کې به دوستانو تاسو هیڅ کوم ځای کې به هم تاسو فاصله نه راوړئ. دلته تاسو به هیڅ فاصله نه ورکوئ ځکه چې بیا دا یوزرنیم نه اخلي. نو کله ما چې دغه یوزرنیم ډک کړ نو تاسو بیا راسئ په دې سیو بټن باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړ دوستانو، دلته تاسو ته ښکاري چې زمونږ یوزرنیم سیو شو. زه بیرته راځم او دغه فیسبوک داسې کلیک کوم دوستانو، کټ مې کړ. بیا به تاسو راسئ خپل فیسبوک ته به راشئ او بیا به پروفایل ته راشئ او دلته بیا تاسو په درې ټکو باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، تاسو ته ښکاري چې زما د فیسبوک یوزرنیم بدل شو. نو زه اوس راځم له بله فیسبوک ايډي څخه دغه هغه سرچ کوم دا نوم. مثال راځم، زه ستاسو په مخ کې راځم ځکه زه ویډیو هم نه سکیپ کوم. دلته به زه اوس دغه نوم ستاسو له وړاندې سرچ کوم. کلیوال لالا. فاصله نه ورکوم دوستانو. دلته اوس تاسو ته زه ښکاره کوم چې دغه نو کله چې سرچ کړ دوستانو، دغه ستاسو ايډي بالکل هغه نفر ته راوړئ. که تاسو ډېر لیدلي وي که نه بل چا فیسبوک کې چې خپل ايډي نوم ورکړي نو نه راوړي، نو تاسو کولی شئ چې د دې یوزرنیم له لارې نه یې په ډېر اسانۍ سره دوستان راواړوئ. په سرچ کې کله چې نوم لیکئ که نه، اوس ما مثال ولیکه د کلیوال لالا مې ولیکه او دلته بیا تاسو مخ ته دغه هغه ای علامه ورکوئ، دا غي نه دا به ورکوئ. دا مثال ورکوئ لکه زه اوس لیکم کلیوال لالا، دا یې ماته لومړی راواړو دغه. نو دوستانو، دغه و د فیسبوک د هغه لینک د ایډیټ کولو یعنی چینج کولو طریقه وه. هیله لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ وي. ویډیو در سره ضرور لایک کړئ. که کوم پوښتنه لرئ موږ سره په کمنټ کې ووایاست.
دغه ویډیو درسره شیر کړئ د